خوږو مینوالو اوریدونکو السلام علیکم. د دینه مخکې کوم ویډیو چې وا هغه مونږه د شوګر د بیماری د حواله سره کړی و، خو څنګه چې باغې کې مونږ ویلو چې را په دې باندې ډېری خبرې دي، نو دا دویمه ویډیو هم زه د هغې سره مرګري کول غواړم او ان شاء الله چې په هغې باندې به مونږه مزید نورې خبرې کوو. خوږو مینوالو اوریدونکو د شوګر د حواله سره مونږه لګیو خبرې کولې. زمونږ په 13 کوم ویډیو چې وا په هغه کې مونږه وی چې را زمون سره ډیر خلک داسې دي چې هغه ته د خپل شوګر د حواله سره پته هم نه وي او شوګر ورته وي. خوږو مینوالو د ټولو نه اول زه دا یو څو سیزونه دي چې دا تاسو سره شیر کول غواړم چې کوم یو کس داسې وجود یې مړ وي او یا یې په ټول وجود باندې دردونه وي، وړې متیازې بار بار کوي او ورسره وزن هم زیات وي او داسې فیلینګ ورته کیږي چې لکه وجود ستړی وي کنه او په کار مار کې طبیعت نه لګي. نو دغه خویندې ورونو او مشرانو ته زما د ریکوست دی چې دوی د خپل شوګر ټیسټ په اولنۍ پرایورټي باندې وکړي. نو دا غینه به معلومات وشي او دا غي د غینه د بچ کېدو چې کوم دغه هغه به سره دغه کی بچ کیږي. بس یو خو پکار ده چې موږ خپل فزیکل اکټیویټیز چې کوم دي کم روزمره کم دغه چې دي چې دا مونږه نه پری. نن سبا کوم وګورو نو هغه کوم دغه چې به ګرځیدل چې به هغه به تقریبا خلک اوس هغه شانت نه کوي، ځکه چې زیات تر دغه کم موبایل شو یا نور داسې اکټیویټیز د ناشته زیات تر خلکو نن سبا خپل کړی وي. نو دغه خلکو ته زما دا ریکوست دی چې ټیک شو زه دا نه وایم چې یاره دوی دغه اکټیویټیز نه کوي، خو ورسره پکار ده چې دوه ټیمه خپل واک دا کو. نن سبا انډراید موبایل د هر یو کس سره تقریبا شته، په هغه کې یو اپ ته چې په هغه کې دغه سټیپس چې کوم دي قدمونه هغه کاونټ کیږي او دغه مونږ ځانته ډاونلوډ کو او کم از کم د یو نارمل انسان لپاره 10,000 سټیپس چې دي دا پر ډے پکار ده چې دی دا سټیپس اخلي. او د دینه علاوه چې دی کوم د شوګر مریضان دي نو د خپل ډاکټر سره که هر میاشت نوي نو په دوه میاشتې پس خامخا ملاقات کیږي او داغه کوم میډیسن چې دی داغه شوګر لیول چې دی هغه پکار ده چې چک کیږي. ځکه چې څنګه چې ما په تیر ویډیو کې ویلو چې را د بیمارو جرړه ده، نو د بیمارو د جرړې مقصد زما دا دی چې زموږ څومره د ګردو بیماری دي، زموږ څومره بلډ پریشر شو، د داغې نه علاوه د ګردو فیل کېدل او د څومره چې کرونیک بیماریانې یا چې کمی داسې په اسانه باندې بیا د وجود نه نوځي، د دې بیمارو د جرړه چې دا هغه شوګر دی. امید لرم
چې دا ویډیو بس تاسو ډېر خوښ شي او تاسو ته به سنه سفیده د دینه درورسي او حقوق مینوالو د نورو ویډیوز لپاره پکار ده چې چینل تاسو لایک کړئ او سبسکرایب کړئ ویډیو کې تاسو خپل کمنټس هم ورکولی شئ تاسو پکې کوېسچنز هم کولی شئ په کمنټس کې نو امید لرم چې د ویډیو نه به تاسو ته سنه سفیده میلاو شوي وي د دې خبرو سره زه ستاسو نه اجازه غواړم د الله په امان السلام علیکم